په تېره ورځ کلاس کې یا په تېرې ویډیو کې موږ تاسې په انسټیټیوشنل آرډر فلو باندې خبرې کړې وې. را به شو په دې ویډیو کې به موږ تاسې په انسټیټیوشنل آرډر فلو باندې یو څه خبرې نورې هم وکړو تر څو دغه انسټیټیوشنل آرډر فلو موضوع باندې تاسې مکمل پوه شئ چې دا موږ تاسې سره کار څنګه کوي. تېره ورځ موږ تاسې په درس کې ویلي وو چې انسټیټیوشنل آرډر فلو کې موږ تاسې سره درې خبرې مهمې دي. لومړی دا چې مارکیټ اوس مهال په کوم ځای کې قرار لري، دوهمه دا چې مارکیټ راغلی له کوم ځای څخه دی، درېیمه دا چې مارکیټ به لاړ شي چیرته. نن به موږ تاسې په انسټیټیوشنل آرډر فلو کې دا ووایو چې آرډر فلو په اصل کې موږ سره څه شی ده. موږ تاسې به څنګه معلومو چې اوس موږ په بولش آرډر فلو کې یو که په بیرش آرډر فلو کې یو. صحیح ده، دا خبره ستاسې لپاره مهمه ده. غواړم چې په دغه چارټ کې یو څه خبرې هم وکړو تر څو ستاسې ذهن کې کومه پوښتنه وي هغه پوښتنه ستاسې حل شي. نو په تېره ویډیو کې موږ خبرې کړې وې، تاسې هغه ویډیو در سره وګورئ. بل هغه ملګري چې زما په چینل کې نوي دي مهرباني وکړئ معراج شینواري یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. بل هغه ملګري چې غواړي ما سره په ایډوانس کلاس کې جوین شي نو تاسې کولی شئ ما ته په دغه واتساپ شمیره باندې ما ته میسج وکړئ. انشاءالله هغه کلاس به هم موږ ډېر زر را شروع کړو. موږ تاسې ویلي یو چې انسټیټیوشنل آرډر فلو هغه موږ تاسې تشریح کړې وه، همغه درې خبرې دي. اوس راځو او موږ تاسې ګورو چې موږ په آرډر فلو کې په بولش آرډر فلو کې قرار لرو که په بیرش آرډر فلو کې موږ تاسې قرار لرو. صحیح ده، په دې باندې به موږ تاسې راشو او کار به وکړو. ګورئ موږ تاسې سره په هر ځای کې مطلب کله چې موږ تاسې بای او سیل ترسره کوو نو د دې لپاره موږ تاسې دوه شیان لرو یا دوه ډولونه لرو، هم بولش هم بیرش. که موږ تاسې فیجي لرو هم بولش فیجي هم بیرش فیجي. که موږ تاسې آرډر بلاک لرو هم بولش آرډر بلاک هم بیرش آرډر بلاک. که موږ تاسې بریکر بلاک لرو هم بولش لرو هم بیرش لرو. یعنی دغه دواړه ډولونه موږ لرو، دوه قسمونه موږ تاسې لرو چې بای او سیل موږ ترسره کوو نو حتما به موږ تاسې په دې دوه ډولونو په دې دوه قسمونو باندې موږ تاسې پوهیږو چې موږ سره یو بولش دی یو بیرش دی. لیکن که تاسې هر ډول درس ګورئ که هر شی ګورئ نو په هغې کې به بولش بیرش دواړه شتون لري. یعنی مارکیټ کې موږ سره همدا حرکتونه دي چې یو بولش دی بل بیرش دی. نو په همدې اساس راځو موږ تاسې آرډر فلو تشریح کوو چې آرډر فلو موږ سره آیا آرډر فلو موږ سره بیرش ته که بولش ته. که چېرته زموږ ستاسې آرډر فلو بولي شي نو باید چې آرډر فلو مو بولي شي نو موږ باید سیل پوزیشن ته کېننو، سیل پوزیشن باید موږ اکټیو نه کړو. صحیح ده، چې آرډر فلو مو بولش ته نو موږ باید د بای سیټ اپ ځان دپاره وګورو. که چېرته زموږ ستاسې آرډر فلو بیرش وسي نو موږ تاسې دپاره مهمه دا ده چې موږ تاسې سیل سیټ اپ دپاره کېنو. که آرډر فلو تا سره بیرش شي او ته بیا هم د بای سیټ اپ دپاره کېنې نو دا ستا لیونتوب دی. صحیح ده، دا کار به تاسې نه کړی. راځو او همدارنګه موږ تاسې په دې کې اوس بحث کوو او د بولش آرډر فلو او بیرش آرډر فلو. لکه څنګه چې موږ تاسې مخکې ویل چې مارکیټ موږ سره بای طرف ته رواني، دا موږ سره بولش مارکیټ دی. چې مارکیټ ډاون طرف ته را رواني موږ سره بیرش مارکیټ دی یا بیرش ټرین دی. نو دا په همغه شکل باندې موږ تاسې سره کار کوي. خو بولش آرډر فلو او بیرش آرډر فلو کې مهمه دا ده چې په بولش آرډر فلو کې مارکیټ راځي او هر ځل بولش اف وی جي ته هر ځل بولش اف وی جي ته ارزښت ورکوي، هر ځل بولش اف وی جي ته ارزښت ورکوي، بولش آرډر بلاک ته ارزښت ورکوي، بولش بریکر بلاک ته ارزښت ورکوي، لیکویډیټي ته ارزښت ورکوي. صحیح ده، همدارنګه بولش میډیګیشن بلاک ته ارزښت ورکوي. نو هر کله چې مطلب بولش مارکیټ بولش آرډر بلاک بولش اف وی جي ته ارزښت ورکاو نو دا زموږ ستاسې دپاره چې دی دا زموږ ستاسې دپاره یو بولش آرډر فلو ده. صحیح شو، مطلب بولش آرډر بلاک ته ارزښت ورکړه، بولش بریکر ته ارزښت ورکوي، بولش اف وی جي ته ارزښت ورکوي. نو دلته آرډر فلو زموږ ستاسې چې دی آرډر فلو زموږ ستاسې هغه بولش ته که چېرته بیرش اف وی جي ته ارزښت ورکوي مارکیټ، بیرش بریکر ته، بیرش آرډر بلاک ته، نو زموږ ستاسې آرډر فلو بیا چې دی بیرش ته. صحیح ده، اوس راځو او دلته موږ تاسې یو څه بحث کوو. زه به دا لرې کړم تر څو تاسې په دې باندې پوه شئ. صحیح ده، اوس که له دې ځای څخه موږ تاسې مارکیټ ځان سره وګورو را به شو بې حده له دې ځای څخه به شروع وکړو ځکه مارکیټ هر ځلې موږ تاسې سره چېرته راغلی دی ډاون راغلی دی تر څو تاسې په دې باندې پوه شئ. صحیح ده، او بیا په آینده کې مشکل ونه لرئ. صحیح شو، مثال موږ تاسې وویل موږ تاسې پی ډي آر ایز لرو. پی ډي آر ایز کې موږ تاسې سره آرډر بلاک بریکر بلاک دا شیان راځي.
مارکیټ په چې کله بیرش پی ډي آر ته ارزښت ورکوي نو دلته زموږ اساسي ارډرپلوم شی ده، ارډرپلوم هم بیرش ده. که چیرته مارکیټ بولش پی ډي آر ته ارزښت ورکوي نو زموږ اساسي ارډرپلو هم چې راځي بولش راځي. اوس که له دې ځای څخه موږ تاسو شروع وکړو او راشو چې مارکیټ څه چل کړی دی، مارکیټ حجي مارکیټ دا کار کړی چې دلته موږ تاسو سره یو بیرش ایفیوجي ده، مارکیټ بیرش ایفیوجي ته راغلی. زه به د دې رنګ سره ته واړم تر څو بیرش سره د دې دغه وشي توفیر وشي. صحیح ده. نو دا زموږ اساسي یو بیرش ایفیوجي ده چې مارکیټ راغلی او له همدې ایفیوجي څخه مارکیټ ډاون راغلی. بیا چې دلته موږ تاسو سره مارکیټ ډاون راغلی بیا وروسته موږ تاسو ټاکټل سوپ تشریح کوو، په هغې باندې بیا تاسو پوهیږئ. صحیح شو. اوس دلته مارکیټ کې موږ سره څه دی، مارکیټ کې موږ سره یو ایفیوجي ته ارزښت ورکړی چې دغه ایفیوجي زموږ اساسي بیرش ده. مارکیټ ډاون، مارکیټ دلته یو رینج جوړ کړی چې دا رینج مارکیټ دلته په دغه ځای کې دا لیکویډیټي مارکیټ اخیستی. صحیح ده. د دې رینج لیکویډیټي مارکیټ اخیستی. صحیح شو. مارکیټ ډاون راغلی. صحیح ده. چې مارکیټ ډاون راغلی بیرته مارکیټ په دې حرکت کې دا لیکویډیټي اخیستی. مارکیټ راغلی څه ته ارزښت ورکوي، دلته بیا بیرش ارډر بلاک ته مارکیټ ارزښت ورکړی. صحیح شو. مارکیټ ډاون. صحیح شو. چې دا ډاون دی بیا دلته ډاون راغلی، دا بل ایفیوجي ده، مارکیټ یو بیرش ایفیوجي ته مارکیټ ارزښت ورکړی دی او مارکیټ ډاون راغلی. صحیح شو. اوس چې مارکیټ تر دې ځایه ډاون راغلی اوس دلته موږ تاسو بل 4 هاور یو ایفیوجي لرو، مارکیټ همغه ایفیوجي ته راغلی. صحیح شو. بیرش ایفیوجي ته راغلی او مارکیټ څه شوی دی، مارکیټ ډاون راغلی دی. صحیح ده. چې مارکیټ ډاون راغلی دلته که تاسو وګورئ چې بیا مارکیټ په دې ځای کې موږ سره اپ تللی، دلته زموږ اساسي لپاره ارډر بلاک او همدارنګه دغه ایفیوجي ده او د ایفیوجي ترڅنګ د دې خلکو لیکویډیټي مارکیټ اخیستی. صحیح ده. چې دا لیکویډیټي مارکیټ اخیستی مارکیټ ډاون راغلی. صحیح ده. اوس په دې ځای کې چې مارکیټ موږ تاسو سره ډاون راغلی دلته موږ تاسو سره فیر ویلیو ګیپ شته، مارکیټ له همدې فیر ویلیو ګیپ څخه ډاون. صحیح شو. و چې دلته مارکیټ موږ تاسو سره ډاون راغلی دا زموږ اساسي لپاره یو بلاک راته چې مارکیټ مات کړ، دا زموږ اساسي شو یو بریکر بلاک شو. ټیک شو. مارکیټ له همدې بریکر بلاک څخه بیرش بریکر بلاک څخه مارکیټ چیرته لا ډاون را روان دی. راځه تر همدې ځای پورې بیا چې دلته مارکیټ راغلی دی تر دې ځای پورې د دې ځای نه مارکیټ همداسې ډاون را روان دی. نو په دې ځای کې تاسو اوس ګورئ چې دلته مارکیټ څه ته ارزښت ورکړی، راشه دلته یو ارډر بلاک ته مارکیټ ارزښت ورکړی، مارکیټ څه شو، مارکیټ موږ تاسو سره ډاون را روان دی. په دې ځای کې د دې خلکو لیکویډیټي مارکیټ واخیسته او له دغه ارډر بلاک څخه مارکیټ موږ تاسو سره څه دی له دې ځای څخه مارکیټ زموږ اساسي لپاره ډاون ښکته را روان دی. راځه همداسې پسې ګوره چې مارکیټ موږ تاسو سره څومره ښکته را روان دی. صحیح ده. په همدې ترتیب اوس موږ په کومه ارډر فلو کې شتون لرو، موږ تاسو په بیرش ارډر فلو کې شتون لرو. نه چې مارکیټ موږ سره بیرش دی نو موږ باید سیل سیټ اپ ته کیږو نه باید سیټ اپ ته، ځکه موږ تاسو تیره ډیټا وکتله چې مارکیټ مسلسل موږ سره چې ارزښت ورکوي بیرش پی ډي آر ته ورکوي، بیرش ایفیوجي ته ورکوي، بیرش ارډر بلاک ته ورکوي، بیرش بریکر بلاک ته مارکیټ ارزښت ورکوي. نو چې مارکیټ هر ځل بیرش ارډر بلاک بیرش ایفیوجي ته ارزښت ورکوي نو اوس به موږ تاسو هم داسې کړو چې په سیل سیټ اپ کې به موږ تاسو کینو نه به سیټ اپ کې به موږ تاسو کینو. تر دې ځای پورې دا برخه ما پرون تاسو ته تشریح کړو چې مارکیټ موږ سره مسلسل په دې کې ښکته را روان. پرون چې ما تاسو ته هغه ویډیو د انسټیټیوشنل ارډر فلو اړوند جوړه کړې وه، مارکیټ په دغه ایفیوجي کې شتون درلوده. صحیح ده. مارکیټ په دغه ایفیوجي کې شتون درلوده او ما تاسو ته وویل چې مارکیټ په همدې ایفیوجي څخه ډاون ځي. صحیح ده. او چې مارکیټ د دې ایفیوجي څخه ډاون راغلی دی اوس راشه چې مارکیټ په بل دلته موږ بل ایفیوجي لرو او له همدې ایفیوجي څخه به مارکیټ ډاون ځي. دا چې مارکیټ په تر کوم ځای ډاون وي دا به موږ تاسو مخته په مارکیټ کې ګورو. صحیح ده. نو دا مې تاسو ته یو مثال درکړ چې دغسې موږ تاسو سره ارډر فلو موږ تاسو په دغه شکل معلومولی شو چې ولا زه په کومه ارډر فلو کې شتون لرم، بیرش بولش هر ډول ارډر